أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هر قسمه تکلیفونه رسول، تر دې پورې چې یو موقهم هغه خالی نه پرې خوده. کله به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تا نعوذ بالله لونای، کله به ته ساحر، کله به ته پتا باندې سحر کړی شوی دی، د هغې د وجناستا دماغ خراب دی. کله به ورته نعوذ بالله وی چې ته دروغجنې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په دې سره ډیر زیات غم او خفګان دا به ورته رسېدو، او یقینا چې دا د خفګان خبره ده. الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تسلی دپاره د حضرت موسی علیه السلام واقعا هغه بیان کړه چې کم د حق مخالفت ته نن یې چې د حق مخالفت کی او هر طرف ته ظلم او جبر بربریت دا شروع دی. نو دا معامله یوازې ستا سره نه بلکې ستا نه مخکې د حضرت موسی علیه السلام واقعا هغه ته واوره چې هغه د حق بیان کوو، هغه ته څومره تکلیف او څومره پریشانی رسېدلی، د هغه څومره مخالفینو، فرعون او د هغه نور فرعونیان، د هغه قوم، هغه د موسی علیه السلام څومره مخالفت کړ، تر دې پورې چې د حضرت موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې د نجومیانو په وینا سره فرعون دومره ظلم او بربریت شروع کړو چې د یو قول مطابق 12,000 ماشومانان د ذبح کړ، او د بل مطابق 80,000 ماشومانان د ذبح کړي او حلال کړي. لیکن کومه فیصله چې د الله پاک وا هغه ناکام کړي نه ده. د دې دومره تدبیرونو باوجود حضرت موسی علیه السلام الله پاک یوازې پیدا نکو، بلکې هم د دغه فرعون په کور کې د هغه پرورش ورسره هم، او د دغه موسی علیه السلام د وجنه الله پاک د دغه فرعون هغه تکبر او غرور په خاورو کې میلاو. نو الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وهل اتاک حدیث موسی، آیا راغلی دی تا ته خبر د حضرت موسی علیہ السلام اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، کله چې د ولیدو ور نو خپل کور والا ته د اوی چې تاسو دلته حصار شئ، ما لیدلی دی ور، امید دی چې زه راوړم تاسو ته د هغې نه بقبسین یوه لمبه شغله، او اجد علی النار هدا، یا بیا مومم د ور په خوا کې لار ښودونکی کس. واقعه دا وه چې کله حضرت موسی علیه السلام تقریبا د 13 کالو شو، نو په یو ځای کې د فرعون
د باورچی خانی افسر هغه او یو بنی اسرائیل کمزورې کس. نور دې دوانو بحث او شروع د فرعون د باورچی خانی افسر چې وونو دبا اکثر د فرعون نه تنخواه اغستا او بیا به په خلکو باندې کار په زور او په بیګار باندې کو هغه لبی مزدوری نه ور. نو په دغه موقع کې د دې بنی اسرائیلی کس نه هم خدمت اغستو. نو دا ورته وی چې زه خو کمزورې مزدورکار سړی ما پرېږده چې زه ځان خپل کار او زه دا کار نشم کولی ځکه ته پیسې نه ورکې او زما اسې ګزاره نه کړي. و خیر دبا په خلقو باندې په زور کار کو ځکه چاته چې یو عهده میلاو شي. نو انسان کله چې د الله پاک نه یریږي نو دغه عهده استعمال د دې په غلطه طریقه کوي. چې دغه خو یو کافر او مشرک او مسلمانانو هم داسې حالت ته رسیدلی. نو دغه بنی اسرائیلی کس چې کله موسی علیه السلام ولیدو نو आवाज وته. موسی علیه السلام چې راغې د دوانو خبرې واورید. نو د فرعون دی افسر ته وی چې نه د خبره صحیح ده تر دنه قلار شي. نو د هغه په سر کې خدا افسرای نشه پرتاو هغه په موسی علیه السلام هم راسور شو. فوکزه موسی فقضى علیه. موسی علیہ السلام چې ولا یو سکر واچو جو قصې ولا خط لکه موسی علیہ السلام له الله پاک ډیر طاقت ورکړ. نو بیا دغه زیګینا حضرت موسی علیہ السلام لاړو چې کله سبال بیا په دغه لار تیرېدو چې کتل دي نو دغه بنی اسرائیلی کس و بل کس سره بیا شور غویمه جوړه کړو. نو د بیا موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې موسی علیہ السلام راغې چې وای کتو نو هم دا هغه زوړ بنی اسرائیلی چې د خپل فریاد کو نو هغه ورته وی چې یاره ته هم ډیر شرارتي انسان ستا هم هر ورځ دا غویمه دې جوړه کړې. نو د خو پرونه حالت لیدل او نو دې ډیر سخت وایره چې کمال ترنګړې راکړه زمام کې سخت میږي. نو ډاری کې وته आवाज وکړو چې پرون دی او وجلې دې ما وجنې. نو اراس پاش د فرعون پزیږي کې مشوره او جرګه وشو په دې باندې چې په هر صورت خو موسی علیہ السلام د قتل پکار دی ردینه په غیر کار نه کی. نو د موسی علیہ السلام د تر یو زویو چې هغه مؤمن الله پاک داغه په باره کې فرمایي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا. دغه کس د ایمان راوړو په موسی علیہ السلام لیکن خپل ایمان پټ ساتو. نو د چې کله د دې حالت باندې خبر شو نو د راغی او موسی علیہ السلام ته وی یا موسی ان الملأ یأتمرون بك ليقتلوك. فرعون او د هغه کسان ستا خلاف هغه ورن جاری کړي. یأتمرون بك ليقتلوك د دې حکم کوي ردی چې تا قتل فخرج پس د دې ځګي نه وځه. انی لک من الناصحین یقینا زستا خیر خوای. نو حضرت موسی علیہ السلام د دغه ځګي نه مدین ته هجرت وکړو. مدین ته التولا حضرت شعیب علیہ السلام خپل لور
حضرت صفورہ رحمه الله هغه ولا پنیکا ورکړه. لس کال بعد ته اجازت میلاو شو د دغه زګینا واپس مصر ته را روان شو. موسم د یخنۍ او رده بیبي هغه د بیماری په حالت کې وا او نږدې و چې د هغې ماشوم پیدا شي او شپه وه یخ و. د دې دپاره موسی علیه السلام په یو ځیږي کې رڼا ولیده، یو شغلۍ ولیده چې رده په خیال باندې دغه اور د تخکارید. ځکه الله پاک دلته انی آنست نارا حالان کې اور نو، دا د الله پاک د نور تجلی و. لیکن دلته کې اور لفظ ذکر شوی دی د حضرت موسی علیه السلام د ګمان موافق. نو د دې خپلې بیبي ته دوی ته وی چې تاسو دلته ایثار شئ، یو خادم وسره همو. مفسرین لیکي چې ماشوم یې همو او زه زمه چې تاسو لره دغه اور نه سور راوړم چې تاسو ورته ګرم شئ. او دویم دا چې شپه وه د دونه لار هم ګډه وډه شوې وه. نو که اور را نه وړم نو کم از کم د دې اور خواته خو به څوکي اور خو هسې نه بلیږي. نو د هغه نه به د لارې په باره کې تپوس وکړم چې دا لاره کم طرف ته صحیح ده او کمه غلطه ده، نو موږ ته به لار وښیي. نو دی چې کله هغه رڼا ته ورسید نو الله پاک وایي فلما اتاها نودي یا موسی. کله چې دی راغې دغې اور ته نو اواز وکړی شو دته یا موسی، ای موسی علیه السلام انی انا ربک فاخلع نعلیک. یقینا زه ستا رب یما، خپل پیزار هغه وباسه. ځکه انک بالوادي المقدس طوى، یقینا ته په وادی پاکه مقدسه کې چې نوم د هغې طوى دی. مفسرین لیکي چې هر هغه ځای چې هغه پاکي او د انسان په پیزارو کې نجاست یا گندگی نو د د پاره لازم ده چې د خپل پیزار هغه وباسي. او کنا پیزار پاکي نو د د پاره د ادب تقاضا بیا ده چې د خپل پیزار وباسي. دا هم جایز ده چې د پدغه پیزارو کې لاړ شي، لیکن د ادب نه خلاف ده. ادب دا ده چې د بیا هم خپل پیزار وباسي د غزي د تبرک او د ادب د وجه. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، او ما غوړه کړی تو فاستمع پستغوک کې د لما هغه ستا یوحى چې تا ته وحی کېدی شي. ته اوس وحی ته غوږ کېده، تعالی الله پاک نبوت درکړی. ځکه دی چې کله په مصر کې و نو 13 کاله عمر د ده هلته و، او کله چې مدین ته لاړو نو 10 کاله هلته ایثار شو. 40 کاله عمر و او په 40 کاله کې الله پاک نبوت دا ورکړ. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، یقینا ز الله پاک یما نشته د حقدار د بندګۍ سیوا زمان. فاعبدني فاست عبادت خاص کا زما، خاص زما عبادت او بندگی کو. واقم الصلاه لذکری، او پابندی کو د مانزه د پاره د یاداش زما. ځکه دا مون سراسر د الله پاک یاد. د مانزه هر حالت پاغي کې د الله پاک پاکی او یاداش دا انسان ته را تازه کی. او بل په عبادتو کې د ټولو نه
محبوب عبادت او اهم عبادت هغه هم منځ دی. د دې وجنه په حدیث شریف کې دی چې د انسان سره به د ټولو نه اول معامله هغه د مانځه په باره کې کیږي. کده په دې کې کامیاب شو په باقی عملونو کې به هم د کامیاب شي، او که په دې کې ناکام شو نو دې به مخې ته هم مسلسل ناکام روان. الله پاک دې زموږ منځونه برابر کړي. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. یقینا قیامت راتلون کې ده اكاد اخفيها زغوارم چې پټ وساتم دیلا، یعنی د قیامت یقینی علم هیڅ چاته نشته. هو علامات او نخي د قیامت هغه په احادیثو کې بیان شوی، لیکن وخت د قیامت هیڅ چاته نه دی چې قیامت په کله په کم کال کې وي، دا هیڅ چاته پته نشته. لتجزا ردی د پارا چې بدله ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته بما د هغه عملونو تسعا چې د کړي. قیامت خامخا راتلون کې ده، ځکه په دنیا کې خو هر انسان هغه خاندي خوشحالي، هر سړی خوراک سکاک کوي، که فرمان بردار ده او که نافرمان. او داسې هم نه ده چې کم خلق هغه د الله پاک حکم منون کې خلق دي، الله پاک به هغه له په دنیا کې د هغه بدلا او جزا ورکړي. دته په دنیا کې نعمتونه او هر سفر اخی نه، دا خبره نه. ځکه په ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه افضل ترین او الله پاک ته د ټولو نه محبوب هغه زمونږه سید البشر و امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن دا هغه حالت دا هغه بیان چې په روایتو کې کیږي یقینا چې د انسان د برداشت نه بهر چې سو هفتې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې ور نه بلید. د خوراک د پاره داسې حالات په پیغمبر علیه السلام راغلي دي چې په ګېډه باندې صحابه کرامو یو غټه تړلې، پیغمبر علیه السلام دوه تړلې. داسې حالات پر راغلي چې د ولګي د لاسه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له خوب نه ورتلو، بهر ته راووتو ګرځېدو، په یو کجوره باندې گزاره کړې. نو که خامخا په دنیا کې بدله ورکول دا وې، نو الله پاک په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا ټول هر څه ورکړي. خو نه، د بدلی زیږه هغه دنیا نه ده، هغه آخرت ده. د دې دپاره الله پاک وایي چې قیامت خامخا راتلون کې ده، خو زه غواړم چې ردی نیټه هغه پټه پاتې شي، هیڅ چاته ردی وخت هغه یقیني معلوم نه. او دا ردی دپاره لتجزا کل نفس بما تسعى، چې بدله ورکړی شي هر نفس ته د هغه عملونو چې د کړي وي. که د ښه کړي چې د ته ردی ښه بدله میلاو شي، د ته هغه نعمتونه او هغه همیشه خوشحالیانې میلاو شي. او که د بد کړي چې د هغې د ته سزا میلاو شي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. پس وادي نړۍ تعالی را عنها د دین من هغه څوک لا يؤمن بها چې ایمان نه راوړي په دې باندې، واتبع هواه او تابعداري کوي هغه د خواهشات خپلو، فتردى پس تبه هلاک شي. یعنی د دغه خلقو خبره ممنه د هغو په نقش قدم باندې مچلي.
او پدې کې تعلیم دې مونږ ته ځکه پیغمبر علیه السلام خو دغه خلکو خبره په هیڅ صورت نه منله او نه هغې ته تیار پدې کې تعلیم دې مونږ ته چې تاسو ګورئ چېرته د دغې خلکو په نقش قدم باندې روان نشئ که روان شوئ تاسو به هلاک شئ وهل اتاک آیا راغلی دی تا ته حدیث موسی خبر د موسی علیه السلام اذ رأى نارا کله چې ولید اور فقال پس د اوی لأهله خپل کور والتا امکثو ایثار شي انی آنست نارا یقینا مالی دل دی اور لعلی آتیکم امید دے چی راوڑم تاسو تا منها ندغی ورنا بقبس شغلا او اجدو یا بیاممم علی النار پخوا دور کے هدن لار خودن کے فلما اتاها پس هر کله چې دی راغی دی ورته نودیا آواز ورته وکړی شو یا موسی اے موسی علیہ السلام انی انا ربک یقینا زرب ستایما فاخلعنا علیک پس اوباسا پیزار خپل انک بالوادی یقینا تپوادی المقدس باککی طوا چنومی طوا دے وانا اخترتک او ما غورکڑی تو فاستمع پس وکیدا لما هغستا یوحا چی وحی کی دیشی تاتا اننی انا اللہ یقینا ز اللہ پاکیم لا الہ نشتر حقدار د بندگی الا انا سوا زمانا فاعبدنی پس بندگی خاص کمال را واقم الصلاة او پابندی کو دمانزا لذکری دپار دیاد زما ان الساعة یقینا قیامت آتیتن راتلن کے دے اکاد اخفیها زغوارم چی پٹ وساتم دی لرا لتجزا دی دپارا چی بدل ورکڑیشی کل نفس ہر یو نفس تا بما دہغ عملونو تسعا چی دکڑیوی فلا يصدنك عنها پستا دیوان نڑی ددینا من هغسوک لا يؤمن بها چی ایمان نلری پدی باندی واتبع هواه او تابع وی د خواهشات خپلو فتردا پس تب هلاک شي